د پرزول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی فیسبوک پاڼه هک شوې د افغانستان پرزول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې رسمي فیسبوک پاڼه له پرون یک شنبه راهیسې هک شوې نو موړي د سپیناوي ورسته له هغه کوي چې دوشنبه سهار پر فیسبوک پاڼه د طالبانو په ملاتړ یو مشکوک پوسټ را څرګند شو خغلی غنی ویلي تر هغه چې د فیسبوک پاڼې کنټرول بیرته ترلاسه کوي حالت خبريدونکو محتوا هیڅ اعتبار نه لري د افغانستان په خونی ولسمشر حامد کرزی او په کابل کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استاذي مرمن دیوبلا لاینز په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت په جوړېدو ټینګار کړی د کرزی مطبوعاتي دفتر ویلي چې دواړو لوريو پر پرون د کرزی په دفتر کې سره لیدل دي په دې لیدنه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت او د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو په اړه هم خبري شوي شاهین وايي په ملګرو ملتونو کې د اسحاق زی خبرې د اصول خلاف دي د طالبانو د قطر دفتر غړي سہیل شاهین د ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی پر نګړډون خبرګون خودلای هغه پرونه وخت رسنوي ته ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د اسحاق زی خبرې او ګډون د ټولو اصول خلاف عمل دی که څه هم د افغانستان اسلامي امارات په ملګرو ملتونو کې د خپل ګډون د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د وینا غوښتنه کړې و خو دغه سازمان ویان سټیفن جاریک ویلي چې د افغانستان په استازیتوب به د پخوانی حکومت استازی غلام محمد اسحاق زی وینا وکړي